د لوی اختر پر نږدې کېدو سره به د څارویو په دې مال منډبي کې پخوا د خلکو ګڼه ګوڼه دومره زیاته وه چې ګرځېدل به پکې سخت وو، خو اوس لیدل کېږي چې د څارویو له پلورونکو پرته پکې هېڅوک نه تر سترګو کېږي. ننګرهار کې د اختر پر رسېدو سره د ګڼو نورو جوړو شوو منډویګانو وضعیت هم همداسې دی. د څارویو پلورونکي وایي چې په هېواد کې د وروستي سیاسي بدلون راوروسته لکه د نورو ولایتونو په څېر په ننګرهار کې هم د بېوزلۍ بېروزګارۍ کچه لوړه شوې او ډېر خلک د دې توان نه لري چې د قربانۍ لپاره څاروي راونیسي. دوی وایي د تیرو څو ورځو راهیسې دې منډۍ ته څاروي راوستي، خو تر اوسه یې یو څاروی هم نه دی پلورلی. نسبتا پروس کال نه سکل نرخونه ښه دي، خو متاسفانه چا سره روپۍ نشته دی، کار روزګار نشته دی، نو لږ یو اندازه سړی جب ته وګوري نو تقاضا نه کوي په هغه اندازه باندې سړی هغه مال والي. تیر کال کې چې خلکو سره پیسې وي، چا به قرباني کوله دغه به کولو، او څه کال چې دا دغه راغلی دی کله بیخي ته به وایي چې خلک ډوډۍ ته حیران دي. تجارانو تر څنګ دغه څوک چې دغه مال خرڅوي جلاپان ته هیله دا ده چې باید د اقتصادي وضعیت په اساس باید دغه مالونه لږ ارزانه کړي تر څو هېوادوال هر یو وکولی شي چې مال واخلي. په همدې حال کې دغه منډوي ته د څارویو رانیولو په موخه راغلي کسان مو وپوښتل. هغه وویل که څه هم د تیر په پرتله څاروي نه دي قیمته شوي، ولې اوسني بد اقتصادي وضعیت ته په کتو یې بیې لا هم لوړې دي. دوی د څارویو د پلورونکو او کاروباریانو وغوښتل چې د خلکو وضعیت ته په کتو دي د تیر په پرتله کمه ګټه وکړي، تر څو هر څوک وتوانیږي چې د قربانۍ لپاره په منډوي کې څاروی راونیسي. که په روزګار نه سږ کال مال ډېر ښه دی. مثال هغه ورځ چې په 12,000 کېده په روز کالي هغه په 9,000 دی، په 9,500 دی، دونه تفاوت یې کړی دی. لکه مال ښه دی خو خلکو سره بېوسه دي، خلکو سره توان نشته چې دا مال واخلي. مصرف پې کوو او خرڅېدنې نشته ده. د اختر مخه د هر چا به اخیستل، دې وخت کې به موږ 15 شپږ خرڅ کړي وو، اوس دا درېیمه ورځ ده زموږ د سلاپ نه کېږي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د دې منډوي سربیره په بټي کوټ، مومندرې، خیوي او خوږیاڼو ولسوالیو کې د لویو منډویانو ترڅنګ په بېلابېلو نورو ولسوالیو کې هم د اختر په رانږدې کېدو سره وړې منډویانې جوړیږي چې سږ کال په یادو ټولو منډیانو کې د څارویو کاروباریان د ورته وضعیت شکایت کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، جلال آباد.